ورور ډیر اهم او قیمتي سوال کړی چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی او هغه دا چې بعض خلک دا عبارت استعمالی یې لیکي چې اسمان ارادې ښه نه دي یا اسمان غوسه کې دی د خلکو ته نو دا قسمه الفاظ ویل دا به جایز وي او که نه ګوره دا عبارت چې د اسمان غوسه کې دی یا اسمان د اسمان شفقت یا بعض وی د اسمان عدل او انصاف دی دا قسمه الفاظ خو اول د ملحدین ډېر استعمالی او دغه شان بعض شاعران او بعض لیکونکي هغوی هم دا الفاظ ډېر استعمالی او ټول د دغې خوا و شا کې په شریعت کې دا قسم الفاظ استعمالول او نسبت د غضب یا د شفقت یا د انصاف اسمان ته کول دا نه دي روا اگر که یو سړی وي زه مجازي ویم اگر که مجازي وي وجه دا ده چې اسمان او ځمکه دا مخلوقات د الله دي او دې ته مفعولات د الله وي یعنې دې کې چې څه کېږي هغه الله رب العزت کوي د اسمان خپله اراده نشته نه اختیار شته نه د ځمکې خپله اراده شته او خپل اختیار شته دا د الله امر ته چې دی محتاج دی لکه سورة فصلت کې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش تفصیل بیانوي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ځمکه الله رب العزت پیدا کړه اسمان یې پیدا کو بیا دې دواړو ته وي راشئ قالتا اتینا دواړو د الله حکم ومنه طائعین منونکي نو ځمکه او اسمان دا خو د الله مخلوق دی او الله نه یې غوښتلي یو قوم هلاک کول اسمان یې د ځان نه نشي هلاک کولی او الله نه یې غوښتي چې په چا باندې رحم وکړي اسمان پرې رحم نشي کولی اسمان به سره رحم وکړي دا بعض الفاظ موږ استعمالو ډېرو ته پکې سوچ هم نه خو دا د شریعت خلاف الفاظ عقیدې سره ټکره وخوري دویمه دا ده کله چې موږ د الله غضب یا د الله رحمت یا د الله عدل او انصاف مخلوق ته نسبت کوو که نه نو دې کې یو قسم موږ د مخلوق د الله سره یو شان کوو لکه رحمت چې د برې نه کم راځي دا خو د الله رحمت دی او موږ د هغه رحمت نسبت اسمان ته وکړو چې دا رحم اسمان په موږ باندې وکړو نو ته خو یو قسم د مخلوق د الله سره شریکې په دې رحم کې یا غضب شو یا انصاف او عدل شو نو ځکه علما وایي چې دې کې شرکي معنی راځي په ربوبیت کې ربوبیت کې الله د هغه په کارونو کې یوازې ګڼل ته مخلوق د الله سره د هغه په کارونو کې نشي شریک کول او مسلمان له پکار دی چې د خپلې ژبې د زړه د اعمالو سخت حفاظت کوي د عقیدې په باب کې ځکه چې نورې مسلې کوتاهیانې د یو چا نه وشي نو الله رب العزت ورته معاف کوي او شرک هغه ګناه ده او د عقیدې کوتاهي چې هغه د شرک مرتبې ته رسي یا درجې ته دا بغیر د توبې نه معاف کېږي او چې په دې باندې یو سړی مړ شو نو الله ورته نه معاف کوي ځکه دې کې ډېر احتیاط پکار دی لکه د دې په شان ډېر الفاظ موږ استعمالو زماني را سره غدر وکړو زماني موږ سره عدل ونه کړو څه شي زمانه به موږ سره څه غدر وکړي او زمانه به موږ سره د څه شي عدل او انصاف کوي او زمانه به موږ سره څه ظلم وکړي زمانه به زموږ نه څه نعمت والي او څه به موږ له راکړي دا موږ کومې خبرې کوو او څوک وایي وخت را سره ظلم وکړو څوک وایي وخت را سره دا چل وکړو وخت هېڅ نشي کولی موږ سره وخت خو ځان له د الله مخلوق دی نو څنګه چې موږ دا وایو چې دا انسان دا پلانې د هېڅ نشي کولی ما سره مګر هغه چې الله غوښتلي دغه شان د ځمکه او اسمان زمانه وخت دا ټول د الله مخلوقات دي دوی هېڅ نشي کولی نو د دې قسمه الفاظو او عباراتو نه ځان لرې ساتئ یو اضافت دی هغه تأثیرني تأثیرن څه مطلب دی لکه یو سړی اوس دا وایي دغه سیلاب راووتو یعنې سیلاب راغی طوفانونه راووتو او یو سړی دا وایي چې یاره بس اسماني مصیبتونه دي یعنې هغه باران راورېدلی دی د هغې د لاسه سیلابونه راووتو ډېر راورېدلی د لاسه طوفانونه جوړ شو نو دې یعنی داسې اشاره کوي چې دا مسله راغلې د اسمان نه ځای نه اوبه راورېدلې دي نو اسماني مصیبتونه دي یا مثال کې داسې وشي چې تندر راولیږي یاره بس د اسمان د طرف نه دی نو دې کې داسې نسبت کول دا نقصان نه کوي لکه الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده وینزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء الله رب العزت د اسمان نه ګلۍ راوري واورې راوري دغه شان اوبه
راکوزېده د اسمان دا خو واضحه خبره. نو که په دې مطلب یا په دې اعتبار سره نسبت وشي د دې کار اسمان ته، حرج نشته پای کې. خو داسې چې غصه د اسمان، رحمت د اسمان، د اسمان ارادې ښه نه دي، دې څه اندازه سړي ته لګي. او که داسې سړی وایي چې یاره کیدای شي چې وریځو نه داسې ښکاري چې باران ووري، خو بیا موږ ته دا پته نشته چې دا باران راوورېږي دا به رحمت وي که دا به عذاب وي. هغه علم خو د الله سره دی. کله یو سړی وریځو ته ډېر خوشحالي چې یاره رحمت دی، او هغه وریځې د عذاب سبب وګرځي. کله سړی یریږي چې یاره دا به عذاب جوړ شي، او هغې کې هېڅ تکلیف میلاو نه شي چاته. لکه څنګه چې عادیان تورو وریځو ته خوشحاله شي او ډېر وخت په هغوی باران نه وشوی، نو هغوی هذا عارض ممطرنا، دا وریځې دي اوس به باران راورېږي. الله ورته وایي بل هو ما استعجلتم به، دا خو هغه عذاب دی چې تاسو په تادۍ سره غوښتلی دی، هغه عذاب دی. تاسو په مخه پیغمبر ته وایي که ته رښتینی عذاب راوړه. نو دې خبره کې احتیاط کوئ ډېر.